السلام علیکم ګلنو دوستانو ستړي مشئ هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ تاسو وینئ د ټکنیکل عرفان له چینل څخه زموږ ویډیوګانې زه یم ستاسو ورور عرفان الله رحیمي ګلنو دوستانو په لومړي سر کې خو درته د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي او درته د مغفرت او د لسو اخر ورځو د مغفرت ورځې دي درته د عبادتونو د قبلېدو او عبادتونو او لمونځونو تلاوتونو د قبلېدو درته مغفرت غواړو. نو راځو نن تاسو ته یو مهمه ویډیو شریکوو. هغه دغه ده چې څنګه کولی شو چې د یو عکس شاته بیکګراوند مثال په دغه شکلونو جوړ کړو. مثال اوس د یو عکس یا تصویر شاته بیکګراوند د مختلفو سټایلونو جوړ کړو. نو زموږ چینل در سره تر اخره وګورئ او موږ تر تاسو زیات ویډیوګانې در ورسوو. دغه مثالونه یې تاسو وینئ. اوس راځو چې څنګه د جوړیږي دا سټوډیو په شکل همداسې دا رقم یو سټوډیو مختلف عکسونه دي. مثال په دې شکل یو عکس جوړول غواړئ نو په دې شکل یې غواړئ، په دې شکل، په دې شکل، په دې شکل، په دې شکل، په دې شکل. نو ګلنو دوستانو مختلف سټایلونه دي او ویډیو تر اخره تعقیب کړئ او ټول به در تاسو درښیو. لومړی راځو موږ په پلی سټور کې یو پروګرام لرو د پیس اپ په نوم. نو دوستانو په پلی سټور کې به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته لاړئ پلی سټور کې به تاسې یو کمانډ ده د پیس اپ په نوم، پیس اپ په نوم دا کمانډ ده موږ راکوز کړې ده. دغه دلته تاسې به لاندې وګورئ پیس اپ ته کلیک پرې وکړئ. دا کمانډ ده او ګورئ دې کې غلط کمانډونه هم شته چې ولې چې غلط نه شئ. د باندې دا موږ انسټال کړې ده. اوس راځو دلته د عکس جوړولو طریقې درښیو. په دغه کې د عکس جوړولو طریقې لږ څه سختې دي خو بیا هم انشاءالله تر تاسو به انشاءالله پوره در رسوو. اگر کله مو چې پیس اپ باندې کلیک وکړه دلته موږ تاسو ته هغه راکوي ګالري ته کلیک کوو. ګالري باندې موږ تاسو یو عکس د ځان لپاره خوښوو چې هر عکس وي. تقریبا موږ تاسو اوس دغه عکس غږوو. ګلنو دوستانو دلته موږ تاسې په دې عکس باندې کلیک کوو. نو دا څه لږ ځنډ غواړي ځکه چې دی اپډیټ او دا ایډیټ ډېر په مشکل کې دلته موږ تاسې وایي you are running old version please update this app to later. ګلنو دوستانو دا نو موږ تاسې یو عکس انتخاب کړی و. عکس دلته خلاص شو. دلته موږ تاسې ته مختلف کمانډونه راکوي، مختلف فنکشن دي. سمیلز خندا لرونکي، امپریشن د فرو هغه دي او ایج معلومول دي، عمر معلومول دي، او بیرډز دغه ږیره ورکول دي، بریت ورکول دي، او هیر کالر د ویښتانو رنګ ده، هیر سټایل ویښتانو سټایل ده، ګلاسز عینکې دي، فلټر دغه رنګونه دي، لین بلور دغه هغه راوړي. دلته موږ تاسې بګراوند باندې کلیک کوو. بګراوند باندې کله چې کلیک وکړو نو دلته موږ تاسې ته مختلف سټایلونه راځي. نو ته موږ باندې کلیک کوو. کله مو چې کلیک پرې وکړو ګلنو دوستانو لږ څه ځنډ غواړي. دغه ده پلی شو. نو دغه لارې تاسو کولی شئ د خپل عکس د هغه بګراوند هغه سره برابر کړئ. ډېر په منظمه توګه ډېر په یو ښایسته شکل دغه کیږي او چټ ته خپله کروپ کیږي. هغه بګراوند شاته ډېر ښایسته راولي. نو تاسو زموږ چینل ټکنیکل عرفان تعقیبوئ انشاءالله تر تاسو به زیات ښکلي شیان در رسوو. دا یو بل شکل راغی دا ګو پرو دغه اپډیټ غواړي
نو خیر تاسو بیا کولی شئ چې دا په خپل موبایل کې هم اپډیټ کولو طریقې مهمه ده، طریقه زده کول یې مهمې دي. هغه ځینې کسان چې د سټوډیو په شکل عکسونه جوړوي وایي چې ما په داسې یو خاصه سټوډیو کې جوړ کړي. هغه بله سټوډیو نه ده، همدغه سټوډیو ده. تاسو ګورئ ورته سټوډیو په شکل یې د هیرو په شکل چې تصویران جوړوي هغه همدا شکل. همدغه لارې تاسو ته کولی شئ خپل تصویر هغه کومه رڼا چې ده تیزه، کراره او منظم ډول جوړه کړئ. نو دلته بل هم مختلف سټایلونه دي، دغه ده، دې باندې کلیک کوو، وشو، دغه ده. دغه سټایل راغی، بهترین سټایل ده. مثال اوس بل سټایل درته دا پرو دي، بل کوم سټایل درته وښیمه نو دا ټول مختلف سټایلونه دي. نو اوس یو بل سټایل باندې کلیک کوو، دغه شاته بګراونډ دی چې بلک راولي یعنې تور راولي، دغه شکل دغه ده. او بل دغه بیسټي په نوم باندې یو بهترین سټایل ده. نو دلته موږ تاسو کلیک پرې کوو او دغه بګراونډ تاسو دلته برابرولی هم سئ. تاسو ورته ګورئ په خپل انداز کې برابرولی هم سئ. نو ډېر بهترین نو اپلای کوئ. نو هر کله چې دا اپلای کړو نو دلته چې کله پلی سو نو دلته هم مختلف سټایلونه دي. مثال اوس هیر کلرز هیر سټایل ته راځو. هیر سټایل هم چې کله کلیک کوو نو دلته مختلف سټایلونه دي. دلته دغه مختلف سټایل راغی، دا هم اپلای کوو. بیډز ګیرې ته راځو، ګیره ورکول، ګیره ورکولو کې هم مختلف سټایلونه دي. مثال اوس دغه باندې کلیک کوو، اپلای کوئ. نو تاسو ګورئ دغه فلټر ته راځو، رنګ ته دلته کلیک پرې کوو، هر رنګ چې ستاسو خوښېده مختلف فلټرونه دي، مختلف سټایل دي. طریقه یې لږ څه مهمه ده که نه. اپلای کوئ، ګلاسز ته راځو. ګلاسز خیر هیر کالر ته راځو. هیر کالر باندې چې هر کله موږ تاسې کلیک وکړو نو تاسو به لږ څه صبر کوئ ځکه چې دغه د هیر کلر هم بدل شو. نو اپلای کوئ، لږ څخه وروسته سیو کوئ تر څو د موبایل ګالري ته راسي. ګلونه دوستانو، که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي نو دا ویډیو درسره په مختلف سایټو کې شیر کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ د ګنګړو نشانو یو تر لا زیاتو ښو او خوندورو ویډیوګانو تعقیب لپاره زموږ چینل تعقیب کړئ. نړۍ مننه، کور مو ودان.